زمونږه حقانیت خو پکې ستاسو لوی بتلان دی ځای ځای کې پتا نقص او زمونږ دلیل بیان دی هر ځای کې بخاري پتا گزار کړی دی خدای دا د مخ کې ټرن کې دی چې امین دعا ده ما دا هغه په جواب کې حدیث پیش کو چې امین تابع الدعاء دی امین ختم الدعاء دی امین دعا نه ده تاویل چې قران مته دعا ویله قران کوم څه ویله قران کې د سیدی چې د موسی علی السلام او د هارون علی السلام دعا قبول شو دعا کړله کته دا وی چې موسی علی السلام دعا کړله او هارون السلام په امین ویل دا امین ته دعا ویل شوې ده دا په سند سره ذکر کا او کته د دې په مقابل کې د علما او اقوال وی چې پلان کې ویلي دي پلان کې ویلي نو والله د محمد رسول الله دا حدیث مخالف کی زرها علما دغه قول حجت نه دی دغه قول حجت نه دی اگر کته کبیر ولې نه وي اگر کته طبرانی ولې نه وي اگر کته بل عالم ولې نه ذکر کوي خو لیکن حجت بصیرت د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دغه په خلاف باندې یو قول حجت نه دی بل ما د عطا قول پیش کړو دوی ته مرسل پیش کړي ظاهري ما عطا قول مرسل ما نه پیش کاول ته خو ما خیانت راخاره کوم دا د يهودو کار وکړو لکه دا د يهودو کار د ټرن کې دی بیا کړی د ان شاء الله رسول هغه تعین کوم دا د يهودو کار وکړو هغه د تفسیر وکړو به ما د په سند سره د عطا قول دغه سنن الکبرى نه پیش کو تای په دې کې مسلم بن خالد د سند سند بیا متمد مسلم بن خالد په دې کې وخیوا او دا کتاب د تدر لګما او د امام الباني کتاب کې خیانت کړی دراوی لګا هغه کې خیانت کړی د امام الباني چې په کوم سند جرح کړی هغه پیش کړو بل سند پرې خېله دایم خیانت دی راولېګا دا د يهودو کار دی چې هغه به مخکې رستو عبارتونه پټي ورستو کوي دا سند به اور مولوی په دې کې ماته مسلم ابن خالد وخیوا وي اخبرنا ابو يعلى حمزه بن عبد العزيز الصيدلاني انبانا ابو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا احمد بن منصور المروزي حدثنا علي بن الحسين بن شقيق انبانا ابو حمزه مولوي متوجه انبانا ابو حمزه عن مطرف عن خالد مسلم بن خالد په دې پیدا نه کې ذاکر نایک سیب یو کیمرا په 9 کروڑ روپۍ باندې دا کنه 9 کروڑ روپۍ کیمرا پیدا کې ولا کې دلته مسلم بن خالد ویني هغه وای عن خالد ابن ابي ايوب عن عطاء قال ادركته پیش کې مسلم بن خالد ګرځ پسې وس په ګرم جنگ کې اسونه نصر بیګ مولوی صاحب مسلم بن خالد چې نه پیش کړي مسلم بن خالد چې دې په دې سند کې نه پیدا کړي پاګه جرح نه کړي دا حدیث په باندې پاتې شو دا به مني کله دا جواب ونه کو دا به پړي کله دا جواب دې بل ټرن کې ونه کو دا به پړي د امام الباني کتاب راولې هغه کې د خیانت کړي دي بل خبره ده د ابن حزم محلا پیش کړه اولان کې دې غریب د دې خبر نه دي چې ابن حزم دا خبره څه لپاره کوي دا خبره دې لپاره کوي چې امین دعا ثابتای کنه امین په دې باندې رد کوي دا غنه یو څو کرخي مخکې عبارت دي ابن حزم صاحب داري وي فاحتج متوجه فاحتج لقوله الفاسد بطامة أخرى وهي أنه قال قد جاء أن معنى قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام قد أجيبت دعوتكما أنه كان موسى يدعو وهارون يؤمن ويدي د خپل د فاسد قول لپاره بل دلیل دا پیش کړي چې الله سبحانه وتعالى قرآن کې قد أجيبت دعوتكما نو د دې دا ګمان چې نو کان موسی يدعو موسی سم دعا کوله وهارون يؤمن هارون عليه الصلاه والسلام هغه امين ویل قال علي امام ابن حزم علي بن اوي هذا ادهى وامر هذا ادهى وامر ليت شعري هغه وي څوار سو کال بعد به وسړی راځي امام ابن حزم وي وزر کال بعد راځي هغه د څه خبره کوي خو ليت شعري کړی دی مقلد مولوی صاحب لګ عقل وي ليت شعري اين وجد هذه الروايه مولوی صاحب د دې جواب بکې د دې جوابونه غواړم پتا پاتې دغه حدیث پیش کړو چې اذا امن الامام فامنوا دې دا غنه جواب وکړي نه اذا امن په معنی د چا سره دی اراده التامین سره او به دا غنه لپاره بل روایت پیش کړو چې دې کې تعارض دی اوس په تطبیق کوو تطبیق تم خپيږي کې ابن حجر وایي دا وښه وایي فإن وښه دا ما سره فتح الباري ده د دې دویم جز دی وی هو دال على ان المراد الموافقه في القول والزمان اذا امن الامام فامنوا معنا دا ندا چې دې مولوی سي وای د بل حدیث سره تعارض دی دلته جوالین رستو دلته امین رستو نه دلته چې امین فامنوا څه معنا د امام د امین سره موافق یو ځای وی ولکه دې لپاره معالم السنن دی وی دا معالم السنن دی او د دې جلد بنه الجزء الاول کې دی وای وقلت د مولوی سي دا عبارت پیش کو چې بل حدیث کې راغلی چې ولد ضالین وای نو امین وای دی وای ګوره وقوله اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين معناه دې معنی واوره معالم السنن امام خطابي خپيږي کنه دې دور یو
مقلد خپېږي او هغه مقلد چې د نوم اثر ما تاسو ته مخکې ویلي اشاعت نوم اثر پې شته دی چې بیا مو بې حیا دی او دا دی او هغه دی خو موږ ګیله نه کوو ځکه چې د دې نوم دی اثر پې دی که نه بازار کې یو سړی دی او خپل زوی ته د اجلا نوم کېښوستو نو د اجلاتو به سر به پوهېږي که نه نو ته ته چې نوم چا کېښوسته اشاعت کې دي کې د بې حیایي معنی پرته ده کوي به مونږ ګیله نه کوو دا د دې د نوم اثر دی او مونږ انشاءالله کنځلې اخره پورې نه کوو په مونږ باندې اهل الحدیث اثر دی مونږ به احادیث وایو مونږ به قرآن وایو دا امام دی دا امام خطابي دی وایي د دې حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم د دې قول معنی اذا قال امام الضالين فقولوا امين معناه قولوا مع الامام حتى يقع تامينكم وتامينه معا د دې معنا دا ده چې قولوا مع الامام د امام سره یو ځای وایي حتى يقع تامينكم وتامينه معا فاما قوله کدی وایي چې فاذا امن الامام فامنوه کې خو راځي چې امین رستو وایي نو فانه لا يخالفه تعارض پکې نشته مولوي صاحب ته پته ده د تعارض ته شرایط دي او تعارض ګره په افعالو کې نه په اقوالو کې او دا فعل لامین به وي فعل لامین دی په افعالو کې سره تعارض نه او اقوالو کې تعارض د لپاره اته وحدات شرط دي عند الجمهور څوک دوه درجه کوي څوک یو درجه کوي مرخات به دی ویلې هغه اته وحدات به ثابت کې دغه بروستو به تعارض کول کې نو دی وایي فإنه لا يخالف ولا يدل على انهم يؤخرون عن وقت تامينه دا حدیث په دې دلالت نه کوي چې دا د غسر مخالف دی یا بدی کې بدی د امام دا امین رستو امین وایي بلکې یو ځای به وایي ولی وانما هو كقول القائل دا خو دې خبره ده لکه اذا رحل الامين فرحلوا دا د عربي یو مشهور مخلله مونږ مو ویل چې کله امیر صاحب څو تاسو وسلاړ شي چې هغه لاړ شو چې کله امیر صاحب تاسو هم ځئ نو تاسو هم ځئ معنا خو چې رستو ځئ هغه سره یو ځای ځئ چې کله امام امین وایي نو فامینو هغه سره یو ځای امین وایي مولوي صاحب دا د عربو مخلله په دې باندې پیږي کله پیږي معلم السنن امام خطابي نه خلک پیږي او چې د جهل پټي پی تقلید پټي پی نو به انسان نشي پیدلې بل خبره ده مولوي صاحب وای مولوي صاحب عبارت مکمل د څه غټ شد ورکړی دی په دې کې ځان خراب کړی دی زبدې ته تعارض نه کوم مکمل دی تی وایي ځه ویلې شي ویلې نشي مکمل نه لا مکمل دی باب تفعیل دی تا ته د دې صيغه پته هم نه خو زما سره راواړه په دې وسره ده خبره وای الحق الصريح دی په وخت ودا اصل کې الكذب الصريح کته سي تعبیر کړی وي چې په دې کې بعضی الكذب الصريح دی نو موږ به ویل چې زه صحیح ده بعضی انسان د ځینې ځکه به خطا شوی هغه ته به نسبت شوی وي یا دا چې د مذهب خلاف مسله و دته به کذب الصريح کاری خو په دې کې خو د رسول الله صحیح حدیث هم دي صحیح بخاری حدیث هم دي استغفر الله توبه وباسه او دې ځکه د 2 رکعات مهلت هم در کوم کده توبه اراده دي 2 رکعات به وکي او پسې به توبه وباسه دې خبرې ته فکر کوه بل خبره ده ور مسلم له خالد براته پیش کې ګوره بل دی ویلو فعنعنة المدلس لا يقبل وليس عنعنة المدلس مخکې دومره غټه تابي او وروسته لا يقبل ولا تقبل وي عبارت به سم وي پوه شوې د اهل الحدیثو دا کبر زه نن د خاورو سره راکومه اجازه هم دله لاړو په څه کې به اوس دا کبر به دې په څه کې زغلې ماشاءالله دویمه خبره دې دا کړې وه چې دیو دغه حدیث چې لکه دلته معنا د اراده التامین ده نو د اراده التامین جواب ما په 2 سره وکړو فتح الباري مې پیش کړله وسره مې د امام خطابي معالم السنن مې پیش کړلو داغه نظر وستو تا ته یو دویم دلیل پیش کوم د صحیح البخاري نه بلکې دا دریم دلیل دی 2 دلایل ما مخکې ویل دي د عطا قول جواب بخامخه کې کني دا په کتاب باندې پړی دیو امام بخاري حدیث راوړي باب جهر المامون بالتامين مقتدی با جهر کوي پامین باندې نووي حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه او دا خبره مو سواوري دا حدیث د دې د مخکې خبرې به جواب دی دی وایي حدیثو کې تعارض نه حدیث دی بل تفسیر کوي اذا امن الامام فامنوا دا غي معنی موافقت لکه په دې حدیث کې موافقه راغله فإنه من وافق تامين وتامين الملائكة هلا چې مرسل صاحب نه سوچ ته راځه وما تاسو الشيخ نتحاسب بخبر جوابكم صبروا فهموا بسم الله الرحمن الرحيم ټولنا اول خبر خدا دا چې د مولوي صاحب دعوه قرآن حدیث او چې حدیث پیش کوي نو ورپسې بیا بل یو امام قول راواخلي یا چې کوم د یو عالم قول راواخلي
کم از کم مولوي صاحب تعالی په کار دا و چې د حدیث تفسیر دی هم د حدیث نه پیش کاوه ځکه ستا خو دعوه دغه ده نو چې زه وایم نو بیا په ما باندې رد کړه د الله بنده خپله چې کوم دی مخکې ور رواني بل مولوي صاحب دا خبره ګوره په دغه په ما دې اعتراض وکړه ګوره چې تا ویله چې لکه د یقبلو تقبلو خبره دې وکړه نو تا خپله من وافق قوله قول الملائکه دا تا غلط ونه وایو دا تا غلط ونه وایو نو کم از کم د الله د زمونږ په دې ملګري ریکارډ راواړوه که داسې نه زه جرمانه یم زمونږ په ملګري اعتراض وکړو چې لکه من وافق قوله هغې کې دلته خپله کې ونښتو هغه خپله خبره وه په هغې کې چې کوم دی راګیر شو خپل ټرن کې به خبرې کې بله خبره دا وه چې ګوره ما الکذب الصریح بل الکذب نه الکذب د عربۍ کې به کذب وي الفاظ به صحیح وي الکذب الصریح دی بله خبره دا ده چې ګوره ما الکذب الصریح ویلی خو ګوره دا ما الزامن په دې سره ویل چې دیو هدایت ته ډېر غلط نسبتونه دارنګې زموږ نور د احنافو کتابونه مولوي صاحب با حواله مې راوړي دي دیو د فقه حنفي کتابونو ته دومره ګنده ګنده نسبتونه چې د حد نه ورخه نو په هغه وجه مې دته چې کوم د الزامن هغه خبره کړله بل دته دا وایم د وخت یو خبره کړې وه زما نه پاتې شوې وه زموږ د استاد محترم د وکیل الاحناف علامه امداد الحق الشیوي حفظه الله بارکي چې تاسو ته به دا دغه درخولي مولوي صاحب دا قرآن او حدیث مونږ ته هغه راخولي دي دا ستا مخکې چې داسې پیش کوو دا مونږ ته هغه راخولي دي دا یاد ساته او د هغه بچی درته نن ناست دی انشاءالله څنګه چې هغه تاسو له اپریشن کړی 28 کاله مخکې کتاب لیکلی دی حقیقت الالحاد جواب یې نشئ کولی او اوس مې درته هم چلنج درکړی یو د پکې بچی جواب یې وکړئ 28 کاله وشو قرض دی د باندې جواب بل محلات پراټ ته وګورئ ما ورته ویلي مولوي صاحب دا مې ته د اوس نه چلنج دی په خپلو پراډونو راسه یو مجلس وکړئ انشاءالله یو لس ګنټې چې ستا پراډونه ښکاره کړم د محلات ابن حزم عبارت یې ووایو هغه پاس سره راواخیست خو لاندې هغه څه وایي بیا ورپسې چې کوم د نتیجه دار وباسي چې په كل تأمين دعاء وليس كل دعاء تأمينا وردينا مخکې وایي فالتأمين دعاء صحيح بلا شك نو دا ولې نه وي دا ولې نه وي الله له جواب نه ورکړي پراډي خو ته د کونړ مولوي صاحب د طرف نه نو بس بهرحال پتا به څه نه یم ځکه هغو پراډیان دي نو ته به څنګه پراډي نه بل مولوي صاحب دا خبره وکړه ګوره تا د عطا باره کې چې کوم دی دغه راکړه الحق صریح ده ګوره تا د عطا باره کې خبره وکړه مولوي صاحب تاسو خو مراسیل د عطا نه منئ تا ته ما دا ویل دا مسأله الحق الصریح ده دا ذکر کوي دا حدیث مرسل دی او قابل د استدلال نه دی ځکه مرسل حجت نه دی عند اکثر المحدثین نو ما د الله بنده ځان له څنګه پیش کړي خاص کر مراسیل د عطا د مراسیل د عطا خو بالکل حجت نه دي خو چې دلته راشي نو به حجت ځان نه مني ما د الله بنده کم از کم یاره لږ بله خبره دا ده چې مولوي صاحب هغه عبارت خبره په هغې کې هم خطا شو خو هغې پسې دا خبره کوم ګوره د اراده تأمین والا خبره یې وکړه مولوي صاحب ما پلانې پیش کو مولوي صاحب ته خو غیر مقلد ځان ته وې ته ولې د مولویانو اقوال پیش کړې قرآن پیش کا حدیث پیش کا او انشاءالله تا قیامت دا به زما چلنج یو د قرآن او بله یو خبره دا کوم چې دیو قرآن او حدیث دواړه وایي کم از کم مولوي صاحب شروع خو به د قرآن نه کړې وه که نه کم از کم شروع خو به د قرآن نه دا دلیل دی په دې چې قرآن در سره نشته دی او زما چلنج دی او انشاءالله تا قیامت یہ چلنج رہے گا انشاءالله یو آیت د قرآن د خپلې موضوع مطابق پیش که څنګه مې چې اول کې دله مطالبه کړې وه په جهر کې جهر په سر کې سر انشاءالله په یو حرف به زه تعالی یو لاک روپۍ انعام درکړم انشاءالله خو نرشه پیش کا خو مولوي صاحب دا به د حتی یلج الجمل فی سم الخیاط د قبیلې نه انشاءالله دا به چرته هم پیش نشي انشاءالله نو ما ورته ویل ته قرآن پیش کړه حدیث هلته دا ذکر کوي تا ته ما شوکاني هم دا ویل دي ده هم دا خبره کړله نور محدثین هم دا ویل دي چې د هغې نه مراد اذا اراد التأمین دی او مولوي صاحب چې کوم دی د تطبیق جواب ونه کړی تطبیق به ته کوي که دی به کوي دقه ابن حجر دا جواب هم کړله چې دلته مجاز مراد دی اذا امن الامام فامنو کې مجاز مراد دی بله خبره دا ده خپل ټرن کې لکه دا سړي تاسو عوامو ته ما ویله دا څویم ځل موږ هېڅ هم نه دي ویلي خو دې اوس نه قرآن شته نه ورڅه حدیث شته نو چې قرآن در سره حدیث ته سره نو پراټ خو چېرته تللی هم دی خو به خامخا کې هغه چې ته نه کوې بیا خو ستا کار نه کېږي او دا پیش کوم انشاءالله دا یم خو اوس ګوره مولوي صاحب ما ته ویل دا خبره نیرالوتار کې شوکاني هم کړله دا م وایي چې دې دواړو روایتو کې تعارض راځي په یو روایت کې د مقتدیانو آمین ویل د امام په آمین پورې معلق کړی دی په بل روایت کې د مقتدیانو آمین ویل د امام په ولضالین پورې معلق کړی دی تطبیق به څنګه کوې نو تطبیق به داسې شي چې اذا امن الامام په آمینو کې به چې کوم دی اذا اراد تعالى اراده د تامین مراد شوه او دې بل کې چې کوم دی عین هغه خبره شوه نو چې کله دا بل روایت چې د مقتدیانو آمین ویلې د امام په ولضالین پورې معلق کړي نو دا دلیل دی په دې چې سرن به یې که نه ورنه بیا یې څه ولې کول دا دلیل دی په دې چې سرن به یې که نه ورپسې هغه روایت دی کې دی انشاءالله دا اوس پیش کوم بله مولوي صاحب دا خبره تا د دغه باره کې خبره وکړه چې ان للمسجد للجتن ما مسلم مولوي صاحب د غوږونو صفاهي دي وکړه ما مسلم خالد چې ویل ان للمسجد للجتن دغه روایت باره کې مې دا خبره کړې وه او ورپسې چې کوم دی تا د دغه باره کې خبره وکړه د عطوا نو په هغې کې څوک دی په هغې کې خالد بن ابي نوف دی ستاسو بېله د په القول المتین کې په هغه کلام کړی دی
ابي واكل جوابكم خالد بن ابي ايوب خطا دا شيخ عبد السلام هم تسلیم کړل الته بل توایج دا خطا شو خطا نه دا الته پاسنت کې خطا دا اصل کې خالد بن ابي نوف د شيخ عبد السلام د ترس د دې څخه ته پیش کوم ان شاء الله مطالبه دې ته پیش کوم شيخ عبد السلام هم دا منو دی چې دا خالد بن ايوب یا ايوب نه دی او هغه باندې استخفل مشر کلام کړي چې خپل مشر د کلام کې څنګه باندې بل واورا مولوی سیرو امام حسن بصری رحم الله چې کوم د عطا نه مشرو دا هغه د 200 صحابه کرام سره چې کوم د ملاقات نه ثابت نو دلته چې کوم د عطا څنګه ملاقات ثابت شي ملاقات ول دا ثابت کړو څه دا خبره کې او بل مرسل صاحب په نسبت جت نه دي څنګه پیش کې او بل مولوی سیرو د دغه روایت باره کې دا فرمای البانی وایي ولذلك فاني غير مطمئن لصحه روايته ورته روایت په مطمئن نه یم دا البانی بچا وایي چې مطمئن یم پلار وایي چې مطمئن نه یم پلار نه مخکې کېږي نو دا مستقبل پلار نه مخکې کېږي بل دا امین د دعا خبره وکړه زه حدیث پیش کوم ما ته وایي په سند سره ثابت کړه بل دا خبره په سند سره ګوره حدثنا ابن وكيع قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي صالح قال قد اجيبت دعوتكما قال دعا موسى وامن هارون ودا حديث نشو يارا دا حديث نشو او شيخ عبد السلام لك شيخ عبد السلام نه پویدو امام طبري نه پویدو امام رازي نه پویدو دا راغه ختم الدعاء دا بل جواب ما مولوي صاحب په اصل د دعا کې اخفاء دا چې په اصل کې اخفاء شو توابع کې په طریق اولا باندې اخفاء شو بل جواب ما مولوي صاحب دوړو کې منافات ثابت کا څه منافات پکې نشته امين دعا هم دا ختم الدعاء هم دا چې منافات نشته ته څنګه دا خبره کوي څه منافات د دې ټول ما بیان کړی شته زدي پسې چې کوم د مولوي صاحب مخکې په خپل دلایل باندې زما ما چې کوم د دریم نمبر دلیل د الله تعالی د کتاب نه درځان لپاره پیش کوم الله رب العالمین فرمایي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا یو جواب کوم مولوي صاحب یو جواب تا مخکې زال او پسې تا چې کوم قسم د شي قسم د وګرځوا خبره دې کړو مولوي صاحب هر یو ما جدا جدا غشته هر یو می جدا ما ته د موضوع ته چې کوم د جوهر تعین وکا ته چې کوم د عرض وکا د کیف وکا دا رنګ ما هر یو جدا جدا غشته نو مولوي صاحب ان تر تا قسم د شي قسم د شي د الله باندې هر یو واحد ما جدا جدا غشته نو ته د قسم او د مقسم خبره ما سره کړی نه دا نو کوم طرف ته داوي ماشاءالله او بل مولوي صاحب جوهر سره پلان نشي متعین کوي په دې کې د پیجن می جوهر د زما څه مراد ده دا پیجن می ان شاء الله دا وایا دا زما د اخر پر چلن دي دا مې چې دیوښ د جوهر نه څه مراد ده ما چې دوی په دعوا کې جوهري عارضی د څه مراد دي دا دی وخی ان شاء الله انعام ورکړم ما ویل دو دلایل می پیش کړو الله فرمایل چې او ربکم تزرعوا خفیا بل چې کوم دې ورپسې قد اجيبت دعوتكما درم واذكر ربك في نفسك تزرعا وخفا دې مونږ سره یو خبره کړو ما ته ویل وتا آیت قرآن غلط ویل حال کې ما خصي ویلو او دا ستا کونل مونږ سره غلط لیکل امین الفتاوا راکا امین الفتاوا کې ستا کونل مونږ سره دا آیت غلط لیکل دی دا آیت غلط لیکل دی مونږ سره 272 صفحه کې وګوره تا په ما اعتراض کړو مونږ سره تاسو موږ ملګری ریکارډ اندر لګلو ما آیت خصي ویلو بل مناظره کې دا وایي غوږ کې آیات غلط لیکل دی واذكر ربك تضرعا وخيفا وفي نفسك كيف تكتب ما شاء الله افراد دا مشر کړي دا ګور دا دا به کتابتي غلطي خدا مې الزام ویل چې دا خبره کړو دا مې الزام ویل دا ومنه دا ستاسو مشر ویل صحیح دا به کوم ان شاء الله انصافي والصغران دادا الامين ذكر كبران دادا والاصل في الاذكار مخکې مرتبه کبران صغران منی کبرا ګاډري دی وشته جواب مې در کو بیا ته جواب راکا او ما چې کوم د پاغه کې یو قسم منع مقرونه بالسند وارد کړه او چې کله منع مقرونه بالسند وارد شي نو بیا چې کوم د بل طرف نه څه کیږي مولوي صاحب اب تا پته او تا پته نه ونه بلکې ورته بیا ویما بل دا الامين ذكر والاصل في الاذكار الاخفاء نتیجه دا شو چې په الاصل في الامين الاخفاء اوس دا وته ابن كثير دا ذکر کوي لانه ذکر من الاذكار فلا يجهر به كسائر اذكار الصلاه د چې کوم د امين ته ذکر ویل ورسره صبر السلام دې کې امين ته ذکر ویل شرح المحصل کې متول بس دې پس الباني خبره پیش کوم امام الباني مرسل دا واورا دا الباني په سره تفسیر کبیر مرسل دا واورا دې مشر دا وایي دیو دا خبره کوي دا زموږ ورشي دې منې صاحب دا زموږ ورشي دا امام الباني دی ټول توکي دی دا د یو هغه امام دی چې دې امین الفتاوا کې وتویل محدث العصر او دا ان شاء الله تسلیمي چې دا امام الباني محدث العصر ورته دی وایي دی وته فقيه او چې کوم د امام المحدثين او شیخ الاسلام او دا وایي دا الباني په سره ته پیش کوم دا واورا ما وختیم دا ته ویل چې نن بچي د پلار نه مخکې شوی دی پلار دې څه وایي بچي څه وایي وکړه